السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ښه د آباد اوسئ. وزګارو نو مې راشه د ملګرو سره یو غزل شریکومه. تمه لرم چې تاسو به پرې پوهه هم شئ. غزل دی چې خو مطلب یې نشته. ورک چې تر پرونه تښتېدلی د سزا نه، ورک چې تر پرونه تښتېدلی د سزا نه، هغه دې حکمران کړو نن په مونږ حکمرانه. او ستا خوښه د څوک غل کړي او څوک ونازوي ښه ډېر، ستا خوښه د څوک غل کړي او څوک ونازوي ښه ډېر، په چا شي لکه تندر او په چا شي مهربانه. او چې ستا سندرې وایي ستا د لاسو ګوډاګی وي، چې ستا سندرې وایي ستا د لاسو ګوډاګی وي، هغه ته وایي راځه راځه زمونږ کره جانانه. او په نیمه شپه څوک کوز کړي او څوک ورسوي تخته، په نیمه شپه څوک کوز کړي او څوک ورسوي تخته. زه ستا دې قضاوت ته چې والله یم حیرانه، او برید تاو کړه سڼې غوړې کړه تمغې کړه اویزانه، برید تاو کړه سڼې غوړې کړه تمغې کړه اویزانه. په دې خاوره تپوس هېڅوک کولی نشي ستانه. او شعر دی چې دا قام دې در په در شي، قام د لوږې نه دې مړ شي، دا قام دې در په در شي، قام د لږې نه دې مړ شي. خو ته یې تماشه کوه په جاز کې د فضا نه، او هېڅ غږ کولی نشم هېڅ تپوس کولی نشم، هېڅ غږ کولی نشم هېڅ تپوس کولی نشم. یو ستا نه ډېر یېرېږم بل یېرېږم د مولا نه. او زما د سوال جواب چې په رڼا ورځې چا راکړو، زما د سوال جواب چې په رڼا ورځې چا راکړو، هله به مطمئن شم چې آزاد یم پاکستانه. او په شپه پسې سبا د امید نه وینم دریابه. هلکه عادل صاحب را اخلمه دې ښه، عادل صاحب لاړ نه شي، عادل صاحب ورېږه، عادل صاحب عادل صاحب کال درغی او کال وروره. عادل صاحب تا ته کال در روان دی وروره، کال اوچت که منه چې لږ وټې د ملګرو سره یو غزل دوه خپل هم شریک کړي. ابرار هم دی، ابرار ته هم په خیر راغلی وایم. عادل صاحب تا ته خو کال در روان دی، عادل صاحب ښه. او ابرار هم دغه دی ولاړ دی، ابرار هم چې دی نو ګوري، ابرار ته هم په خیر راغلی وایم. عادل صاحب خیر مجي شکر دی، ما خو ته راواغستلې، ما وی چې تا سره یو څو خبرې وکړو، خو تا کال ریسیو نه کړو. نو ولېږه ښه دا غزل درته وایم. بیا دا ابرار را اخلو د ځان سره، ما چې نن د ملګرو سره پکې ګپ شپ هم ولګو چې ملګري څنګه دي څنګه نه دي. نو دا شعر دی چې عادل صاحب دا کال چې دی نو اوچت که که نه عادل صاحب، عادل صاحب که تا ته کال درځي اوچت که که نه درځي نو ووایه. بیا دا بل ملګری ابرار دی چې دی نو هم ځان سره دا کومه چې السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه دی؟ د عادل صاحب دا کیمره دې آن که که نه رور مې ورګه صبر وکړه، دا شی ثوران غونډه کې دی یار. نه دی وران ملګري راغلي، نه دی وران. دا کیمره دې آن که، ما چې د ملګرو سره یو غزل په شریک کې ورکشاپ کې یوازې ناست وم، وزګار وم. نن ما یې راشه نن د ملګرو سره خپل یو غزل په شریک وکړو، که څوک ملګري مخامخ راغلو د هغو سره به پکې ګپ ولګوو. عادل صاحب عادل صاحب کیمره آن کا، او زه د دې غزل دا یو دوه شعرونه درته یم تر هغې پورې، خو چې ته کیمره آن کړې که نه بیا هېڅ غږ کولی نشم هېڅ تپوس کولی نشم، هېڅ غږ کولی نشم هېڅ تپوس کولی نشم. یو ستا نه ډېر یېرېږم بل جي عادل صاحب هلو عادل صاحب